بله مسله چې د مقلدینو سره زمونږ دغه دا ده چې د ماښام لمانځه نه وروسته 2 رکعته سنت مونږ کوو. کله چې دغه وویل شي د اذان وویل شي د ماښام، نو دا د الله په فضل و کرم سره مونږ ته دا توفیق الله راکړی دا سنت باندې مونږ عمل کوو. نور په دنیا کې د مقلدینو په یو مسجد کې به دا کار تاسو ونه وینئ او ښکار روایت دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بین کل اذانین الصلات، هر اذان په منځ کې 2 رکعته مونځ شته. هر اذان 2 اذان نه دي که نه، په منځ کې مونځ شته دی. اذان دلته مراد اقامت دی. ګوره خان اذان اطلاق کله په اقامت هم کېږي. نو اذان وشو اقامت نه دی شوی، منځ کې مونځ شته د ماښام، دې حدیث نه معلومیږي چې شته دی. بل حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم دا په بخاري کې نقل اولنی مې چې بیان کړ. بخاري حدیث دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صلوا قبل صلاه المغرب، صلوا قبل صلاه المغرب. 3 ځلې دا خبره وکړه. د ماښام لمانځه نه مخکې 3 رکعته مونځ وکړئ. بیا داسې ویل چې لمن شاء، چا چې خوښ یې. ګوره وجه څه ده؟ وایي داسې نه چې دا خلک دا سنت وګرځوي. څه وګرځوي؟ سنت نه هلته څه مراد دی؟ نه، سنت نه فرض دلته مراد دی. ګوره ها موږ د مقلد نه ځکه وایو چې دا سنت فرض بس تاسو اصطلاحات دي. کله په سنت په معنا د فرض هم دلته راځي. سنت خو دې موږ چې کوو سنت باندې دی کوو بدعت سنت خو کوو موږ. سنت دلته فرض دی. ګوره بل حدیث کې هم د دې وضاحت شته. نبي صلی الله علیه وسلم 3 شپې چې دغه ونه کړو تراویح ورکړلې او په 4مه راونه د بیا ورته څه ویلې. یو حدیث کې داسې دي چې تاسو باندې سنت ونه ګرځي بلکې تاسو باندې دا الله فرض نه کړي. دې حدیث نه علیکم بسنتي وسنت خلفاء، زما په سنتو عمل وکړئ. نبی صلی الله علیه وسلم صرف سنتو باندې به عمل کوو که نه؟ ډېر شیونه فرض دي چې په قرآن کې نه دي نقل، موږ یې کوو. د اودس طریقه چش کې نقل ده نبی صلی الله علیه وسلم، نو فرض شو که نه؟ تیمم طریقه په څه کې نقل ده؟ سنت مراد کله فرض هم راتلی شي. ښه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله استعمالوي دلته مراد دا دی چې داسې نه چې په تاسو باندې فرض نه شي، دا مراد دی. دغه نقل د عبدالله ابن دغه نه مدنین هغه وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل. ابن حبان دا روایت نقل کړی چې صلوا قبل صلاه المغرب ركعتين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل المغرب ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم منذ ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. د ماښام نه مخکې 2 رکعته منځ وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم خپل هم نقل لي، قولي پکې، تقریري پکې، فعلي. 3 رقم حدیث په دې مسله کې موجود دي. انس بن مالک نه پوښتنه وشوه، هغه خپل ویلي وي کانه وایي مؤذن به چې اذان وویلي قام الناس من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم. نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کله به چې مؤذن اذان ولستو صحابه به ودرېده، ستونون ته به ودرېدل حتی یخرج النبي صلی الله علیه وسلم وهم كذلك. وایي تر دې چې نبي صلی الله علیه وسلم به په دې باندې راووت او دوی به هم دې حالت کې وو یصلون رکعتين قبل المغرب. د ماښام نه مخکې به 2 رکعته مونځ کوو. لیکن حکمت څه دی؟ دا دی پکې چې د ماښام او د مانځه په وخت کې ته وقفه ورنه کړي، د ډېرو خلکو نه برکاتونه لاړ شي. ځکه اودس کوي، اودس تازه کول دی. نو دا حکمت پکې دا دی چې خیر د 2 رکعته به هغو پورې خلک وکړي، نور چې څوک اودسونه کوي هغه به اودس تازه کړي، بیا به ودرېږي، د مونځونه به وکړي. انس بن مالک فرمایي كنا بالمدینه، موږ په مدینه کې به چې کله به چې اذان وشو نو وبدرېدل صحابه فرکعوا رکعتین. وایي تر څو پورې چې دغه به وشو رکعتونه به 2 خلکو کول. یو کس به چې مسجد ته راننوته وایي هغه به داسې ګمان وکړو وایي قد صلیت من کثرة من یصلیهما. وایي دومره خلکو به دا مونځ کاوه، هغه به داسې ګمان وکړو چې دا مونځ لکه چې شوی دی. ولې؟ ځکه د فرض مونځ نه وروسته سنت وي که نه، او فکر کوو چې لکه دا ټول ولاړ دي په مانځه، مونځ لکه چې ختم شو، فرض هم ختم شوی دی. انس بن مالک فرمایي دا روایت په مسلم کې نقل مخکینه مې بیان کړ. وایي كنا نصلي على عهد الرسول صلی الله علیه وسلم رکعتين بعد غروب الشمس. وایي موږ به د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې 2 رکعته مونځ کول کله به چې لمر ډوب شو قبل صلاه المغرب. وایي نبي صلی الله علیه وسلم د ماښام مانځه نه مخکې. فقلت له اکان رسول صلی الله علیه وسلم صلاهما، نبي صلی الله علیه وسلم دا مونځ کاوه. وایي موږ ونه لیده او موږ ته نه یې منې کولو او نه یې امر کاوه. امر مطلب د وجوب دپاره. حدیث خو شته چې صلوا قبل المغرب، امر کله د وجوب دپاره چې لکه پاسې کې دا مونځ وکړئ، او کله دی استحبابي طریقې، استحبابي امر خو شته دی. نو دا حدیث هم پسې کې نقل دی، په مسلم کې نقل دی چې انس بن مالک وایي نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مونږ کاو. سنت تقریري نبي صلی الله علیه وسلم امر هم کړی، مخکې امر په استحباب په درجه کې سنتیت کې ځکه خپله وایي داسې نه چې په تاسو باندې فرض شي، او تقریري هم پکې مونږ پیش کړو. او انس بن مالک به دا حدیث نه لیدلی، بل صحابي چې وایي چې نبي صلی الله علیه وسلم به 2 رکعته مونځ کوو. ابان وایي انه سئل عن رکعتين قبل المغرب. وایي 2 رکعته مونځ باره کې پوښتنه وشوه.
وی ما ولید رایتو وی ما ولید په دروازې د نبی صلی الله علیه وسلم د مسجد چې اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم یصلونهما دا منځ به کاو. مصنف د عبدالرزاق دا روایت شته ما به ولید صحابه او دا منځ به کاو. همداسې د ثمامه نقل لاوي چې ما د انس بن مالک نه پوښتنه وکړه 2 رکعاتو بارکی هغه صحابه بسو 2 رکعات منځ به ما خامه مخکې مصنف د عبدالرزاق کې دا روایت نقل لې. ابو لیلا وی قال ادركت اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصلون عند كل كلبه اذان وشو اقامته دې په منځ کې به ما دې 2 رکعات مونږ وکاو. ابن ابي شيبه کې دا روایت نقل لې. حمید بن ما راوي دی او انس بن مالک نه مونږ پوښتنه وکړه چې 2 رکعات مونږ څنګه د ماخام نه مخکې وایغه ویلي چې ما ولید د نبی صلی الله علیه وسلم صحابه هغه به دا کار کو. مصنف د ابن ابي شيبه کې دا روایت نقل لې. راشد بن يسار وی اشهد وی ما لیدل دي 5 من اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم هغه صحابه چې اصحاب شجره غویل کیږي بیت رضوان چې کړو انهم كانوا يصلون ركعتين قبل المغرب د ماخام نه مخکې به د 2 رکعات مونږ کو. المحلى د امام ابن حزم رحم الله هغه دا نقل کړی په 2 جلد 3 صفحه کې. طاووس فرمای و امام منځ کړی دی ابو موسی اشعری سره ابي بکر بعد غروب الشمس قبل دغه بچو شو غروب بچو شو قبل صلاه المغرب 2 رکعات منځ به میکاو. بیا مې منځ کړی دی عثمان رضی الله عنه سره بیا مې منځ کړی دی ابو بکر دغه سره عمر رضی الله عنه سره عثمان رضی الله عنه سره او بیا نبی صلی الله علیه وسلم وي مونږ ته دغه ویلی وي دا منځ به مونږ چا سره کوو وي دغه مونږ ته ویلي تاوی راوي ابو موسی الاشعری انصاری او ابو ایوب الانصاری چې دا منځ به مونږ چا سره کوو دا به مونږ نبی اسلام سره کوو. مونږ هغه سره مونږ وکاو و هغه مونږ ته ویل دا مونږ به مونږ عثمان رضی الله عنه سره کوو نبی اسلام سره عمر رضی الله عنه سره بیا مونږ ته ویل دا مونږ به مونږ د نبی صلی الله علیه وسلم سره کوو. نو دا په دې مسله کې دلیل د ماخام مانځنه مخکې 2 رکعات مونږ ته دی بلکې ډېر روایتونه شته دي. دوی یو روایت پیش کوي او 2 په دې مسله کې چې دا مونږ نشته. یو روایت دی دغه د طاووس و سئل وپوښتنه وشوه د ابن عمر نه رکعتين قبل المغرب فقال ما رايت احدا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص في ركعتين بعد العصر. وما یو کس نه دی لنه نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې د 2 رکعات مونږ کړي خو د مازیګر مان نورسته 2 رکعات کړي د ماخام نه دی لري قبل المغرب او د مازیګر نورسته 2 رکعات کړي. دوی ته مونږ ویو چې فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. دی حدیث کې خدا د چې 2 رکعات وروسته د مازیګر نه کړی دي تاسو دا ولې نه منئ؟ دا خبره مې ده کې د مازیګر مان نه وروسته کله چې مونږ وختي وشي دا مونږ اهل الحدیث چې کو 2 رکعات مونږ شته ښه مونږ چې وختي وکي تقریبا د کې 15 روایتونه دي. یو خو مشهور حدیث دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د مازیګر مان نه وروسته مونږ کاو یو بیبي ورغله دا ولې ته مونږ کوي ما نه 2 رکعات د ماسپخین پاتې. بیا حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم چیرته دا مونږ نه پریخي یو صحابي د مازیګر مان نه وروسته دا مونږ کاو عمر لنه په واخه وي ته ما ولې وخت د مونږ خو نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مونږ کاو وای پویګه ما کاو خو د خلک براشي چې هغه مونږونه لیټ کې بیا به 2 رکعات کوي مطلب خلک به غلط استفاده کوي. نو کو وخت دی وکړو جواز لري. نو ګور دی حدیث کې دا خبره ده چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابي و چې د مازیګر مونږ وروسته 2 رکعات کړي دي او هغه مخکې خبره مانی او دا وروسته نه مانی. دوی کار ټول هم دا دی ټول دروغ او اختیار او دا روایت چې ثابت نه دی. شعیب الطالیسی په نوم باندې راوي پکې دی متکلم دی بارک علماء په جرح او تعدیل کلام کړي. شیخ البانی ضعیف ابو داود کې تفصیلا په دې باندې کلام کړي. دا حدیث سندن ثابت نه دی دغه شعیب د وجنه. بل روایت د حماد وی قلت وما بختنا وسالت عن ابراهيم عن الصلاه قبل المغرب زمني کلمه وقال والنبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر لن دا منذ نه دی کړی. کتاب الاثار هکذا امام محمد نه روایت نقل کړی ابو حنیفه په سند کې. نو په دې کې سند کې ډیر کلام دی. اول په امام محمد چې د امام ابو حنیفه شاګرد دا ضعیف دی ګوره د دوی دا ټول مذهب ډیر په کمزوري په باندې ولاړ دی چې دا داوی کوي چې زمونږ مذهب په ټول کې په حق باندې دی. څور مذهب دي او ټولو کې حق هم په دوی شو. قرآن او حدیث ته چې ډېر مسلک نږدې دی هغه د امام احمد دی بیا ورپسې امام اختلاف دی خو بعضې امام مالک یا دی بعضې امام شافعي دوی په اخر کې دی. اکثره د دوی د مسلک چې بنا دی په قیاساتو باندې بنا دی. نو دا روایت چې 2 دا پکې دی یو پکې امام محمد دی هغه باندې سخته جرح شته امام ابو حنیفه باندې سخته جرح شته دی. دا زموږ خبرې نه دي ګوره دا کتاب السنه د امام احمد د زوی کتاب دی هغه کې حتی مونږ دا خبرې نه کوو ګوره مونږ وایو چې عالم د علماو نو الله به ورته بخښنه وکړي کوم چې خطایان وي الله یې هغه ورته معاف کړي
هغه په داسې جرح نقل کړي چې امام مالک قول نقل کړی چې شکر دی چې دا وفات شوی دی، د فلاني قول نقل کړی چې شکر دی دا وفات شوی دی. حدیثو کې خو دې حدیث چېرته دا چې په کوم حدیث کې راغی ضعیف روایت دی، امام ابو حنیفه شاګرد یې ورسره دا دواړو نه روایت نقل دی او دا حدیث سندن ثابت نه دا مرسل روایت هم دی، ځکه راوي چې نقل کوي دی خو د نبي صلی الله علیه وسلم زمانن د مندري د ابراهیم دا مرسل روایت دی او دوه ضعیف روایت دا هم پکې راویان هم پکې. نو دا روایتونه شمار باندې ایسته دا دوه درې روایتونه دي. یو دا روایت سره شته دی چې وایي موږ پوښتنه وکړه ام سلمه رضی الله عنها چې دوه رکعاته مونږ د ماښام نه څنګه دی؟ نو هغه موږ ته وویلې چې دوه رکعاته نشته سوای کې د دې نه علاوه چې ام سلمه به دا دوه رکعتونه کول. نو وایي دې نه هېر شوي چې د ماښام مونځ وکړه د مازدیګر نه وروسته دوه رکعاته کړي دي. نو دا روایت چې دا سندن ثابت نه وي کې یحیی بن ابي الحجاج په نوم باندې راوي دی، تهذیب کې دې باره کې لیکي چې لیس بشیء دا هیڅ شی نه بل راوي پکې دی عیسی بن السنان په نوم باندې، امام احمد، امام ابن معین نسائی دا ټول وایي دا ضعیف دی. ابو زرعه وایي مختلط احادیث به اختلاط کول ګډوډ به کول. بل ابن خراش وایي دې روایتونه چې دي وایي دا اکثر ضعیف روایتونه نقل کوي. تهذیب کې دا خبره شته ان شاء الله هغه ته رجوع کوي. نو په دې مسله کې دوی سره هیڅ سم نشته، څو سره نشته او موږ روایتونه پیش کوو د لمر په شان دي ښکاره. دې مسله کې کوم سوالي ماښام باندې مخکې دوه رکعته لمونځ کوم اعتراض کوم سوال؟ څوک یې چې نه کوي دوی مسلک د حدیثو خلاف هره مسله د حدیثو خلاف دوی دې ته نه ګوري ورخه چې دا نبی صلی الله علیه وسلم دین دی او نبی صلی الله علیه وسلم راوړی دی. دوی چې دا رافوریدین نه کوي دا دې د وجې نه کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم نه یې کړي، نه زموږ مسلک کې نشته. دوی دا مولیان چې دا وایي چې موږ دورې وکړو دا حدیثو کتابونه لولي دوی ورته دا حدیث نه ښکاري چې دا حدیث نبی صلی الله علیه وسلم دا کړي دي بیان کړي دي، خو نه دوی د مسلک د وجې نه کوي. هیڅ حکمت دوی سره به دې کې نشته. موږ چې کوم بیانو هغه کې حکمت هم پرې چې واقعا دوی جمع ته چې اکثره ورځي تاسو سره عادت یا نه بس تانه به دوه رکعاته تلي او کله برنه درېیم هم تلي. زموږ الحمدلله هلته چې بس ورځي اکثره جمع لا ولاړ هم نه زموږ الحمدلله منځونه موږ دي. زموږ منځ دا ډېر دغه خبره حق ته نږدې او د سنت موافق منځونه دي زموږ.